السلام علیکم. د روژه ماتي سنت طریقه. روژه ماتي د څه سره وکړو؟ آیا سړی چې روژه ماتي نو په اوبو سره روژه ماته کي او که نه د کجوري سره روژه ماته کي؟ ډېر قیمتي بیان دی، ستاسو ټایم نه ضایع کوو، تر اخره پورې به ګورو او فایده به ترې اخلو. حديث سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت راوڑی سلمان ابن عامر الضبي ادنم سلمان دے ابن عامر ابن اوس ابن حجر الضبي صحابی دے او د معاویه رضی اللہ عنہ په خلافت کې وفات شوی دی وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده. اوس دې حدیث کې دا مسله راوړي چې روژه ماتې به په څه باندې کې وی چې اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر. تاسو کې چې څوک روژه ماتې کوي نو روژه ماتې دې په کجوري سره کوي. فإن لم يجد فليفطر على ماء، او که کجوره ورته میلاو نشي نو په اوبو سره دې وکړي. فإنه طهور، ځکه چې دا ښه پاکول کوي. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. دا حدیث چې دی امام ابو داود هم راوړی دی، امام ترمذي، امام نسائی، امام ابن ماجه، امام ابن خزیمه، امام ابن حبان، امام حاکم، امام احمد ټولو راوړی دی. ها سند کې څه نه څه اختلاف شتی، خو صحیح خبره دا ده چې دا حدیث صحیح دی. انشاءالله دا صحیح حدیث دی. خو هسې دلته مناسب دا و چې امام ابن حجر دا حدیث د دې پیشمني د حدیث نه مخکې راوړی وی. سم خیال دی؟ ولې؟ ځکه چې مخکې د روژه ماتي مسله بیان شوه چې روژه ماتي کې تادي کوئ، بیا یې پکې د پیشمني مسله راوړه، اوس بیا د روژه ماتي مسله راوړي. که دا حدیث هلته راوړی وی نو ټوله مسله به په یو ځای وی چې روژه ماتي کې تادي کوئ او په دې باندې کوئ. نو سنت طریقه دا ده، یاد یې کوئ، سنت طریقه دا ده چې کجوره استعمال کړی شي په روژه ماتي کې، تازه کجورې. که تازه نه وي نو بیا عامې کجورې، او که هغه هم نه وي نو بیا اوبه. حدیث په دې باندې شتي، د انس بن مالک رضی الله عنه حدیث دی که نه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تازه کجورو باندې روژه ماتوله. فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات. که تازه کجوري به نه وي بیا به عام کجوري استعمال کړي. فإن لم تكن حسا حسوات من ماء. که دغه کجوري به هم نه وي نو بیا به اوبه وڅکړي، یو څو ګوټه اوبه به وڅکړي. نو سنت طریقه دا ده چې کجوره به څه تازه. ولې تازه؟ تازه ویلی اسانه خبره. تازه په دې ځکه چې دا پسته او معده ازموي، نرم خوراک دی. ها خو داسې هم کیدی شي لکه اوس د ژمي موسم دی، ژمي په موسم کې تازه کجورې نه وي نو بیا به په تمراتو باندې کې عامې کجورې، اگر که وخت پې تېر شوی. که دغه نه وي نو بیا په څه باندې؟ په اوبو باندې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فإنه طهور، وی د اوبه پاکول کوي. اوبه څه شی پاکوي؟ معده پاکوي، کولمې پاکوي، او بل دا چې د اینه د ګردې د دې روجې د لاسه پکې یعنی وچوالی پکې راغلی، د اینه هم لږه وچه شوي، د ګردې هم لږې وچې شوي. نو چې دا اوبه پې ورشي، د اوبه پې ورشي نو هغه معده هم صفای شي، کولمې هم صفای شي، ګردې هم په ارام شي، اینې ته هم فایده ورسي. سبحان الله. اوس ډاکټران ګوره دا خبرې بیانوي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه وخت کې بیان کړې.
اوس ګوره ډاکټران دا وایي په نهره اوبه څښه ډېره فایده ورکوي، په نهره اوبه څښه د ډېره فایده ورکوي. یو روایت د عوام خلک په دې فیسبوکونو او په دې ځایونو کې چلی وي چې پیغمبر د دې نه منع کړي دی چې په نهره به اوبه نه څښي. نو هغه داسې روایت دی چې په هغې اعتماد نشي کېدی، کمزوری روایت دی، د کوم ځای راوړی. نو دا بعض دا کمزوري روایت ته د کتابونو نه راوباسي او نشر کوي، دغه روایت کمزوری دی. صحیح د کتابونو کې راغلی خو کتابونو کې خو دا چې کتابونو کې هر څه راشي به صحیح، بلکې ډاکټران خو وایي په نهر باندې اوبه څښه څه دي مفید دي. دلته پیغمبر وایي که فإنه طهور پاکول کوي. د معدې په دې دیوال پورې چې سن ختي، د معدې چې دا کوم دیوالونه دي ګیر چاپېره په دې پورې چې سن ختي تېر شوی کوم خوراک هغه د دې اوبو سره صفا شي. تر شان د کجوره چې ده الله اکبر په دې کې ډېره فایده خوږی، د کجوره څه خوږی، او د انسان د روجې نیو سره کمزوری شوی، نو چې اولنی خوراک دی د خوږ وکړي نو طاقت ورته میلاو شي. او بل دا خوږ شی چې اول د معدې ته لاړ شي مزه وکړي نو بیا پسې کې د نور خوراک راځي. صحیح ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماشومانانو ته هم په خوله کې اول به یې کجوره په خپله خوله کې وجویله، بیا به هغو ته په خوله کې راښکوده چې دا ماشوم د معدې ته دا خوږه کجوره لاړه شي. وخت موږ سره ختم شو بلکل آخري دغه کې دی، ما به تاسو ته فایدې بیان کړې وي چې د کجورې د خوراکو څه فایدې دي دې وخت کې. خو زار شم او قربان شم زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، والله دې ورسره زموږ حشر د قیامت په ورځو کې چې دا مسلې موږ ته په هغه وخت کې بیان کړي. بله دا مسله یاده کوي چې د دې نه علاوه په هر شي باندې روژه ماتې کېږي، خو دا موږ سنت طریقه ووي، دا موږ څه ووي سنت طریقه. لکه زموږ د پښتانه اکثر پر روابضه ډېر مینې یو نیم ګړپ ورشي په روابضه باندې، او څوک زر پکوړې راوالي او څوک سموسې راوالي. نو د دومره وکړو صحیح د روژه ماتې وشو، خو سنت طریقې خلاف کاري وکړو. تازه کجوره کنی عامه کجوره او یا اوبه، هغې نه باید نور خوراک. ښه دا قیمتي او ډېر اهم بیان چې تاسو واورېدو چې موږ به د روژه ماتې د څه سره کوو، په اوبو سره به یې کوو، په کجوري سره به یې کوو، او په کوم روژه ماتې سره ثواب ډېر دی، په کجوري سره ثواب ډېر دی، په اوبو سره ثواب ډېر دی چې انسان پرې روژه ماتې کړي. دا قیمتي بیان. دغه شان بیاناتو لپاره تاسو زموږ د یوټیوب چینل ځان سره فالو کړئ. السلام علیکم ورحمة الله.